دا د اسداباد ښار د مالونو منډۍ ده. راغلی ما د مالونو منډۍ ته در سړی خپل جوړ دی. ځینې خلک داسې هغې غوښې ته خوشحالېږي، ځینې ښایست ته خوشحالېږي او اکثره خلک ډول ته خوشحالېږي چې یاره ډولي او چاقي دې ته خوشحالېږي. بس داسې خلک کمزوري دي، ښه مالدار راځي بېکاره مال نه اخلي. مالدار خلک راځي کمزوره مال اخلي اوچتوي. یاره زه خو سهار راغلی یم تقریبا تر اوسه پورې ما داسې دولتي چارواکی نه دی لیدلی یا مشر هم نه دی لیدلی چې راغلی و هغې پوښتنه کړې چې دا مال ګران دی او یا ولې ګران خرڅوئ داسې څوک موږ تر اوسه نه دی لیدلی. فکر کوم چې په دې ټوله منډۍ کې به دا غویي په ټولو کې ګراني ډېره جالبه ده. ما ته چې په څلور 5 ورځو کې تا تر اوسه یو مال نه دی دا کم کسان چې په دغه باندې ناستې راسته باندې دا یو مال هم دی داسې خاص نه دی. کوچني مالونه هم ګران دي او غټ مالونه هم ګران دي. په عموم کې نو قیمتونه ډېر جګ دي د مالونو څخه. بلې دې قیمت څه دی؟ قیمت 1 لک افغانۍ. 1 لک افغانۍ. د دې ریټونه څه شي دي؟ دا 8000 روپۍ بیه کړی دا، هغه بل 15,000 بیه کړی دا، دا نور 55,000 روپۍ دانه. دا دوه 55,000. او دانه 55,000. څو مال دی اغستې؟ ټول مې 50 مالونه اغستې. اوس به کې یو 9 لس پاتې. یو 2-3 خرچې وي د نور ټول پاتې. څو مال د سکال اغستې خرڅ کړي دي دې ته؟ یاره یو 15 مال هم خرڅ کړي ان شاء الله د 2-3 ورځې کې. تیر کال به یو 80 خرڅول اوس 2-3 خرڅ شوي. اوس 2-3 خرڅ شوي. دا ولې؟ جانه ما دا غټ مالونه مې راوستي واړه مې راوستلي خو خرڅ یې نه کېږي. خرڅ سار رئیس څو دانې خرڅ؟ سار درسه یو دانه مې نه دی خرڅ کړی، نه خرڅېږي. دا ودان ټي وي درنو لیدونکو، دا د اسداباد ښار د مالونو منډۍ ده. راغلی ما د مالونو منډۍ ته غواړم چې دلته د خلکو نه د مالونو په اړه وپوښتو چې مالونه څه کالې ګران دي که ارزانه دي. نو ورځو منډۍ ته او دغه خپرونه را سره تر پایه وګورئ. ته ستړی مه شه، دا راته ووایه چې څومره مالونه تا سره دي او څومره دې خرڅ کړي دي؟ مننه، خیر اوسې، الله دې خیر درکړي. مالونه خو ډېر وو الحمدلله، خرڅېږي، ګاک ماک راځي او خلک یې اخلي. پېښ شو دي سهار خلصي و چې 12-14 مال اوس دغه شپږو ماله پاتې دي، شپږو مال هم خرڅ کړل. شپږو ماله دې خرڅ کړل؟ یو کې خو به یو 2 زره ګټلي. یاره شکر دی، بس 1500 دغه کار دی. نه مړه 1500 خو نه ګټې، 3-4 زره نه چې دی کمې مال کې نه ګټئ تاسو ګوره. 4,000 روپۍ خو چې وګټو شکر به پرې وباسو. دا راته و چې د نورو کلونو په پرتله څه کالې مال څنګه دی؟ ګران دی، ارزانه دی؟ مالونه څنګه پیدا کېږي که نه پیدا کېږي؟ نو نور کلونو په پرتله خو وروره مال لږ جګ دی، ځکه چې لارې بندې دي. مخکې به پاکستان نه مال راتلو، اوس هغه مال بند دی. نو دلته خپل زموږ د افغانستان مال چې کومه دی اچې مال دا جګ دی او دغه دی. دا بس قسمت خبره، برابره خبره ده، پېښ شو دی. بس ګو جوړه چې څه جوړ شي. نو د هغې د مال نه خو به زه فکر کوم زموږ مال ښه یي، ځکه دا به هلته تلل کوي. الحمدلله ښه دی، ډېر ښه دی. د هغه په نسبت سره یقین وکړه چې دا غوښې هم خوږه ده او رنګ هم ښه ډېر دی ښه دی هغه مال نه. خو بس دلته خلک غټوالي ته خوشحالېږي که نه؟ غوښې ته خوږوالي ته او دغه ته نه ګوري. بس دا در سړی خپل جوړ دی. ځینې خلک داسې هغې غوښې ته خوشحالېږي، ځینې ښایست ته خوشحالېږي او اکثره خلک ډول ته خوشحالېږي چې یاره ډولي او چاقي دې ته خوشحالېږي. دې سیزن کې به تا څو ماله خرڅ کړي؟ یاره الحمدلله تقریبا 4-5 ماله مې خرڅ کړي ټول ټال. دا راته و چې څه کالې په دې منډۍ کې تا سره تر ټولو ګران مال څو پورې؟
نو دلته هو تقریبا ټول ګران مال چې دی تقریبا 15,000 روپیو پورې ګران مال دغه شوی قیمت شوی. نور عام مال چې چلیږي دلته د چغسرۍ په منډۍ کې د 40 نه واخله تر 15,000 روپیو پورې دا عام مال چلیږي. او یو څو مالونه راوځي چې هغه ډېر ډولي مالونه او ښایست یې لرو په غوښه آباد نو هغه 15,000 روپۍ قیمت لرو. ګران مال 15,000 روپۍ دلته خرڅ شوی. د منډۍ کې د 15,000 نه پورته مال نشته 15,000 روپۍ. ډېره زیاته مننه ستاسو. وروره ته ستړی مه شې او دا راته ووایه چې ستا څومره ورځ ده چې راغلی په دې منډۍ کې ګرځې مالونه پسې. مننه اول قدم کې خو د ودان ټي وي د همکارانو نه نړۍ مننه کوم چې راغلي دي او دلته د عامو خلکو او د ولس په خدمت کې هغه په سرو غرمو باندې ګرځي او د ولس حال د دولت سره شریکوي. زما نن تقریبا دا 2-3 ورځ چې راځم او مالونه ګورو خو مالونه په داسې نرخونو باندې دي چې زمونږ د وس او د توان نه بار خبره ده. نو زمونږ په وس نه کېږي. تقریبا تاسو مخکې په مرکه کې یو ملګري څخه خبره وکړه تقریبا یو غوی مونږ بیه کو په 1,10,000 روپۍ باندې مونږ ته ویل. نو همدلته په همدې میله کې نه غزي کې ولاړ دی. نو 1,10,000 روپۍ باندې چې غوی ته واخلي نو هغه لکه عامو خلکو د وس نه بار خبره ده. نو په عموم کې د مالونو نرخونه سږ کال ډېر جګ دي او د دولت نه هم دا هیله ده چې په همدې برخه کې زموږ سره همکاري وکړي او دغه د مالونو او د سوداګرو والا سره د نرخونو کنټرول باید وشي په عموم کې. ځکه دلته د دولت یو څوک تر اوسه داسې نه ګرځي چې د ریټونو معلوم کړي چې دا ګران دي که ارزانه دي. یاره زه خو سهار راغلی یم تقریبا تر اوسه پورې ما داسې دولتي چارواکی نه دی لیدلی یا مشر هم نه دی لیدلی چې راغلی و هغې پوښتنه کړې چې دا مال ګران دی او یا ولې ګران خرڅوي داسې څوک موږ تر اوسه نه دی لیدلی. دا راته ووایه چې تاسو خو پرون راهیسته یا د بل پرون راهیسته دلته ګرځئ دا غټ مالونه ګران دي که واړه مالونه ډېر ګران دي؟ یاره په عموم کې ګران دي. مخکې مې درته ویلې چې په عموم کې دا مالونه ټول ګران دي ځکه سیرلین مال چې ګوري هغه پوښتنه وکړي چې یو سیرلین باندې لاس کې دی پوښتنه وکړي دا په څو 15,000 18,000 نو عموم کې کوچني مالونه هم ګران دي او غټ مالونه هم ګران دي په عموم کې نو قیمتونه ډېر جګ دي د مالونو څخه. بالکل همداسې ده چې موږ هم دا یو ورځ دوه رالو پکې وګرځېدو د مالونه حقیقت چې ډېر ګران دي. ډېره زیاته مننه. الله دې خیر درکړي مهرباني کور مو ده. درنو لیدونکو نو فکر کوم چې په دې ټوله منډۍ کې به دا غوی په ټولو کې ګراني. نو دا غوی د دې کاکا دا راته ووایه چې د دې قیمت څه دی؟ قیمت 1,00,000 افغانۍ. 1,00,000 افغانۍ. او د دې څو غاښه دي؟ دوه غاښه دي. دوه غاښه دي که نه؟ نو په دې څو وزېګانې کېږي به؟ 2 دانې پکې وي. دا راته ووایه چې دا د همداسې چېرته باروبار چا نه اخیستی دی که همداسې خپل دی؟ خپلې غوا بچی یم. دا د څو کاله ساتلی دی چې دومره غټ شي؟ 3 کلن دی. 3 کاله. ماشاءالله ښه خو پکې دی په دې د څه خوړلي دي چې داسې برابر دی؟ ګای اوس هم تا پروت دی ته وګوره مصرف یې شوی سرګړی مرګړی نه دی خوړلی دی شکل خوړلی کل دې پې خوړلی کل صفا مصرف به دې پې څومره کلی تقریبا؟ مصرف راغلی 40,000 مصرف راغلی 40-50,000 داسې راغلی. داسې تا سره نور مالونه هم شته دی که نه دا یو دې ساتلی؟ نه شته 2 دانې کال کې نور هم شته. هغه د دې نه غټ دی که واړه دی؟ هغه دغه نه دي دغه هغه بس ته په کلونو مالونه کور کې ساتې هغه راوړې یو اختره بل اختره خرڅوه. څو ماله ساتې؟ یو 15 مال شته همدې خرڅون دپاره؟ دې خرڅون دپاره. داسې مالونه به د دې نه نور هم غټی که نه همدغه عمره سیز کې به؟ نه ناجده چې ورسي خرڅوي بیا خرڅوي؟ بیا خرڅوي. داسې یو ریکارډ ول نه جوړه چې داسې یو وساتې یو 15-16 کاله وساتې او هغه داسې یو 2,00,000 3,00,000 نه واړی؟ والله چې دا چې قیمتي دا برداشت نشي کولی مصرف یې راځي هغه دغه څه کولی شي. ته څه بیا څوک نه اخلي؟ نه اخلي هغه سیم چې دغه سره څوک نشته دی دا ټول 15,000 روپۍ ولا مال اخلي خلک. ډېره زیاته مننه کوم. کاکا ته ستړی مه شې او دا راته ووایه چې تا سره څو مالونه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم ما سره خو 11-12 دانې دي. ته خو اوس دا 4 ولاړ دي که نه؟ 4 دغه نور بله خور کې دي. دا خو ماشاءالله ټول ښه سخوندر کې دي که نه؟ د دې ریټونه څه شي دي؟
دا هم په 8000 روپۍ بیه کړی دا هغه بل هم 15,000 بیه کړی دا نور 15,000 روپۍ دانه دا دوه 55 او دانه 15,000 ها دا راته و چې ولې د تیر کال نه مالونه سکه ډیر ګران دي دا پاکستان لار بند ده او دا مال چې دی کم دی او مخلوق ډیر دی کنه لکه سړی قرباني کوي نو مال نه رسیږي هغه نه کنه خرج فارمونه مشته دی ولکه سکه مال لکه پروس کنه 1000 روپۍ ګران دی د څه بیان مخکې موږ 15 په خرڅول اوس دا لکه موږ په 2.5 روپۍ واغسته نه 2-3 روپۍ موږ ګټه پکې کوو او مال ګران دی عمومي مال ګران دی پر ځای کې په غرونو کې هم ګران دی په ننګرهار کې هم ګران دی په کونړ کې هم ګران دی هر ځای کې مال ګران دی نو اوس خو خپل فارمونه هم ډیر کېږي کنه نو ولې دومره ګران دي مصرف کې کنه ته کنجاړه او ډوډۍ خوري بوس خوري هر شي جنسونه ګران دي نو لګا جګ تمامېږي نه دا خو شان چې مالونه چې بر پاکستان نه راتل ولې خبره ګران نه و دا ګران دي هغه مال لګ پر ریټ خره کنه هغه مال غټ دی پر ریټ خو نو هغه ختم امېدو کالدار بلته وشو به ختم امېدل او نو دا مطلب د کالدار افغانو خبره د کالدار افغانو خبره ده دا کونړ مال ګران دی خمال دی دا راته چې مال به دا خو کاغه مال داخه مال دې وخم خواګه ده خسته مالم دی رنگم لري په پاکستان ملدونه تاسو خو خپل فارم نه لري هم د څه به وایي موږ غسل خرڅول کوو پوهه خلو به ته خرڅو څو مال د سکاله غست خرڅ کړي دي به یره شل 15 مال هم خرڅ کړي ان شاء الله د 2-3 ورځې کې او ټول د غست چونه بس ولس دانی ولاړ 15 دانی خرڅ کړي دي مطلب دغه 15 شپې پورې دانې دی غست او نور ماخلو ان شاء الله او خرڅيږي الله دې له پکې ګټه درکې مناسبه ګټه ډیره مننه ورورا تستله مشه او تر ته خپل مال په باره کې چې تاسو ټول واړه مالونه دي څو مالونه دراوستي څونه دي خرڅ کړل او د تیر کال په پرتله ارزانه دي که ګران دي د تیر کال په پرتله باندې ګران دي ولې دا نه پوهېږو نو موږ په دارو کې هم ګران اخلو دغه خاطره موږ هم دلته ګران وو تاسو غټ مالونه شټول واړه او ټول واړه را سره څو مال دي غست ټول مې 15 مالونه اغستي اوس به کې نه حلس پات یو 2-3 خرچې وي نو ټول پاتې خټول پاتې دي ټول پاتې تیر کال به دی وخت پورې څو مال خرڅ کړو د ټیمه پورې به مې بیا 30 مال خرڅ کړو تیر کال به بیا 30 خرڅ ولا اوس 2-3 خرڅ شوی اوس 2-3 خرڅ شوی دا ولې نه پوهېږم نه ته به ډېر ښکته راغلی څو پسې د پسې نه راځي که نه مال ګران دی څه وجه مال ګران دی څوک یې نه اخلي بیخي نو دا چې اخلي نه دا وزیګانې به خلک په چی شي کوي بیا والله عالم نه پوهېږم الله پاک در چاله وس او توفیق ورکړي چې خپله وزې خپله وزې وکړي دا راته ووایه چې تا سره ارزانه مال څو پورې دی او ګران دی څه څو ما ارزانه مال په 6,000 نه کته نشته او ګران د 14,000 نه پورته نشته دغه سرلی چې دغه شو تا وختي موږ ته وښودو دا 14,000 روپۍ او 14,000 همدا صرف د بزین مال دی که نه د ګډې سره څه شي دا یو ګډی را سره دی ګډی په څو دی ګډی په 12,000 بس غستا خبر الله در چاله وخت وسور کې چې وزه وکي او تعالی د الله وس در کې چې کومه ګټه کې وکي او ډیر خرڅ کړي امين ډیر مننه ورور تستړه مشه او تر خپل مال په باره کې چې تا غټ مال نه راوستي کواړه دی راوستي روزانه ما دا غټ مال مې راوستي واړه مې راوستي خو خرڅ نه کیږي سم خرڅ سار رئیس څو دانې خرڅ سار درس یو دانه مې نه خرڅ کړي نه خرڅيږي د سوي چې دا ماسپخین تقریبا یو بجې تر اوسه تا یو نه خرڅ کړي نو بعد خرڅ نه کیږي نو څنګه خرڅيږي نه دا څلور 15 ورځې خو به دلته کېږي چې ورته پروت دی که نه څو دې ته خرڅ کړي دا څلور 15 ورځو کې مې دلته یو دانه هم نه خرڅ کړی همدغه شان پاتې ټول مال ډب دي یوازې زما دي ملګري ټول پاتې دي نسل څلور 15 ورځو کې تر اوسه یو مال هم نه خرڅ شوی همدغه شان ټول پاتې ډېره جالبه ده ماته چې په څلور 15 ورځو کې تا تر اوسه یو مال نه دی دا کم کسان چې دغه باندې ناس راسته باندې دا یو مال هم دی د خاص نه خرڅ شوی خالي دا یو دانه غوي خرڅ اکثر کې نورمال مان د ټول پاتې دي دا علت څه دی ولې مالونه نه خاص سره خلک کمزوري دي خو مالدار راځي بیکاره مال نه اخلي مالدار خلک راځي کمزور مال اخلي او چتای خو مالدار خلک دي نو ته چې مالدار چې دی هغه کمزور مال اخلي نو غریب بچي وخت بس دا خبره ده نو تاسو سره ټول څو مال لري ما سره شل دیش مال نه دي ټول دیش دانې سپورت لګلې دي بار دې ولاړ کسانو ته ولاړ هغه نه دي خرڅي زنګ مو ته او دلته چې دام نه دي خرڅي او سبا د روپې ورځم ده ته چې دا هم د سپاتې کېږي چې به ته کوړه بوزي بس چې پاتې شو تبعید انو تا خپل ځان له وزیر لپاره مال غوښتل ما ځان د فرخه خسته سلام غسل ولاړ
2000 روپۍ مې اغوستی دی ولاړ پلار وخت دی چې مالدار خلک راځي ارزانه خي ته کور کمزور مال نه دی ودرولې نه ما اخیسته مال ځان ته اخیستی غریب یم خو مال مې ځان اخیسته اغوستی بس الله دې هر چا له وس ورکړي چې مال واخلي او مالدار له الله خبر غټ ورکړي چې ګران مال نه واخلي امین ډېره مننه